د کابل ښار د 11مې امنیتي حوزې پولیسو هغه مسلکي کیسهبران نیولي چې د مسؤلینو په وینا له څو کلونو راهیسې یې د ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو جیبونه وهل. تقریبا دا 2 کالو کې موږ به 1500 قضیې کړي د کابل په ښار کې او دغه کې صبوریم کوله او شاته سیر کې به مخکې د زوی مې پروت و هغه به بس د مریض په بانه به ماچولې او مخکې سیر کې به م روپۍ تېنه یا وخللې که چا سره به وې تېنه وبم کړې که چا سره نه وې کاته به م کړه 2 نفره وو ما ډریوري کوله هغه پوه شه موټرواني هغه ما ډریوري کوله هغه پوه شه بس جب نه پیسې اخلي نه 2 موټر اول په یا جمعه کې یا 3 ورځو کې 2 ورځې بعد یا په جمعه کې به بس موټر تبدیل که بیرته به بس دا موټر به مو در هغه به م راوست او موټر د چا موټر نه دغه رومالو او دم نه و د ده نه لکه چې بل چا نه راوسي دي دا موټر داسې معلومات نشته را شپه خو م نه وي خو یو ورځ به وي 2 ورځې به نه وي 2 ورځې به وي جمعه به نه وه جمعه به وي یو میاشت به نه وه نو کله به 15,000 پیدا شوي کله به 6,000 پیدا شوي کله به 10,000 پیدا شوي همدغه پیسې هم پیدا کولې خو سوارلي به په سړک په سر ولاړ او موږ به ورته ودرېدلو مالې چېرته ځې ده به یا سره شمالي وویلې یا به یې ښار وویلې موږ به راجیګ که سړی مخکې سیټ کې به م کېنوه تېنه روپۍ به م تېنه وښکللې بیا به م بیرته کته که د پولیسو په وینا دغې ډلې د غلا لپاره له فریبکارانه طریقه کار اخیسته. دوی به خپل یو ملګری د ناروغ کس په توګه په موټر کې اچوو څو د خلکو پام واړوي او په همدې فرصت کې د خلکو جیبونه ووهي. دا یو کال یو نیم کال شاوخوا کېږي ګرځېدو داسې سړی به م راجېګاوه مخکې مو ویل هلک مریض دی چې مخکې به م کېنه او مخکې به م جب ترې ووهه هغه زیات کم دی 1500 به م ولي موټر دا سپین موټر دغه بل شین موټر د ما د ماما دا اوښي ده دا لغمان ته واده ته تلمه هغه نه مې اوس هلته لږ رانه ولګېده هغه سبا یې رانه هلته کاري صاحب یو پوښتنه وکړه ته څه کار یې څه کار کوې ما ورته ویلې زه موټر لرم هلته مې مستري ته درولی ده نو یو 2 ورځې دغه کې م څه دروغ وایم خدای ته ورتګ لرم یو 2 ورځې د شین موټر کې م په پټه تللی یم یعنې دا ما سره نه ده شین موټر داسې کم وخت کېږي واده ته پکې تللی یم لغمان ته رانه ولګېده مې بیا هلته رنګ ته ودرو والله که 2 روپۍ لرو کاري صاحب مغه چې چیم پیدا کړي مغه م خوړلي دي بس پیدا شه او زه 10 روپۍ به قسم په خدای که لرو عملي یم کاري صاحب والا کور کې نوم که کور ته وړې همغه شیشه میشه دغه شی خپل عمل م کوو. پولیس وایي د عملیاتو پر مهال 2 موټر هم نیول شوي چې د جرمي فعالیتونو لپاره ترې استفاده کېده. همدارنګه د ډلې د یوه غړي ماشوم هم له نورو سره یو ځای نیول شوی او څېړنې روانې دي. مخکې سیټ کې به یو نفر کېنه او رومال هم ورسره کېناست جب کې به رومال ورته لاس ووهه پیسې به یې راکړې ما ته 50 روپۍ او 10 روپۍ 1500 روپۍ د کابل د 11مې امنیتي حوزې امر وایي دغه کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي او د ښار په بېلابېلو سیمو کې یې د خلکو جیبونه وهل. چې کسبري یې کوله په 3 کسه ول او په دې کې یو ماشوم او 2 غټ کسان ول او دا نن د موږ مجاهدینو ونیول د لیوا په ساحه کې دا داسې یو ترتیب منې کسبري کوله چې دغه کوم ماشوم چې دغه ډېرول زوی چې ده دا به په مرضي منې به د شاه سیټ کې یعنې دا مریض ده خلکو ته به ویلې چې دا مریض د شاه سیټ کې به واچوه او په څنګ کې بل د رومان په نامه منې و هغه به د مخې سیټ کې ورسره سپور سو بیا به کوم سړی داسې پیدا کړه په لاره منې به روان ول او بیا هغه سړی به ځان سره کوي او سپور به کوي بیا به داسې کسبري به یې ترنه کوله دوی تقریبا چې خپله اقرار کوي تر 1500 پورې کسبران یې کړي دي دا په مختلفو حوزو د کابل کې کړي دي لکه 8مه حوزه کې کړي دي 10مه حوزه کې کړي دي 14مه حوزه کې کړي دي همدغه رنګه 11مه حوزه کې کړي خو داسې مختلفو حوزو کې دوی 15 حوزو کې دوی خپله اقرار لري په بیر له جبره بیر له هغه نه چې دوی خپله دا حال ویلی ده چې موږ دغه 15 حوزو کې دغسې
کسبري دغه کار کوو. پولیس له ښاریانو غواړي چې په ګڼه ګوڼه او عامه ترانسپورټ کې له ډیر احتیاط څخه کار واخلي او د هر ډول شکمنو فعالیتونو په لیدو سره امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي.